زه به تاسو ته د سرې بوزې نقل وکم. یو وخت یوه سره بوزه وه چې 3 سیرلي یې درلودل. د سیرلیانو نومونه یې وه انګک، بنګک، ځنګولي ګک. هغې د خپلو سیرلیانو سره ډېره مینه درلوده. یوه ورځ هغې غوښتل چې ځنګله ته ولاړه سي او د خپلو سیرلیانو دپاره یو څه خوراک راوړي. نو هغې خپل ټول سیرلي راوغوښتل او ورته ویې ویل زه ځم ځنګله ته، ستاسې پام وي چې شرمش رانه سي. که هغه راسي نو تاسې ټول به وخوري. هغه په بله بڼه راځي خو تاسې به یې دستي وپېژني، او که زه هم وم دروازه تر هغه وخته مه خلاصوئ چې زه داسې غږ ونه کړم. په یوه لاس کې مې شیدې راوړي دي، په بل لاس کې مې مستې راوړي دي، په تخر کې مې واښه راوړي دي، په بل کې مې اوبه راوړي دي. انګک بنګک ځنګولي ګک دروازه خلاصه کوي. د دې مشر سیرلي وویل چې موږ به د ځان سره ډېر پام کوو او ته په موږ چورت مه خرابوه. یو آن وروسته چې سره بوزه ولاړه دروازه وټکېده او یو چا غږ وکړ په یوه لاس کې مې شیدې راوړي دي، په بل لاس کې مې مستې راوړي دي، په تخر کې مې واښه راوړي دي. انګک بنګک ځنګولي ګک دروازه خلاصه کوي. انګک بنګک ځنګولي ګک چې دروازه خلاصه کړه یو لوی لیوه په کور ورننوتی او پر دوی حمله وکړه. انګک او بنګک یې وخوړل خو ځنګولي ګک وځغستل او په تناره کې پټ سو او شرمش نه ورسېدی چې راوې کاږي او وخوري. کم وخت چې سره بوزه کور ته راغله او نارې یې کړې چې په یوه لاس کې مې شیدې راوړي دي، په بل کې مې مستې راوړي دي، په تخر کې مې واښه راوړي دي، په بل کې مې اوبه راوړي دي. انګک بنګک ځنګولي ګک دروازه خلاصه کوي. هیڅ چا دروازه نه کړه خلاصه. دا چې کور ته ننوته هیڅ څوک نه وه او دې نارې کړې انګک بنګک ځنګولي ګک تاسې چیرې یاست؟ دی چې وکتل یوازې ځنګولي ګک او انګک بنګک نه وه. سره بوزه ډېره خوابدې سوه او د باندې ولاړه. د ټولو حیوانانو پر دیوالو یې نارې ووالې چا زما انګک خوړلی، چا زما بنګک خوړلی، څوک تیره کمان لري، څوک سبا په جنګ راځي. دې دغه نارې وهلې او ډېره خوابدې وه چې لیوه راغی او دې ته یې وویل ما ستا انګک خوړلی، ما ستا بنګک خوړلی، زه تیره کمان لرم، زه سبا په جنګ درځم. نو د ټولو حیوانانو د مخه سرې بوزې او لیوه شرط سره وتړی چې سبا به په میدان کې جنګ سره کوي. سره بوزه ولاړه او پشت ته یې وویل چې زما ښکرونه راتېره که. هغه ورته وویل څه به راکې؟ دې ورته وویل شیدې او مستې به درکم. بیا شرمش و پشت ته ورغی او ورته ویې ویل چې زما غاښونه راتېره که. هغه ورته وویل چې څه به راکې؟ ده ورته وویل زه به تا ته توت درکم. بوزې پشت ته شیدې او مستې ورکړې او هغه یې ښکرونه داسې ورتېره کړه لکه ستنې. لیوه ولاړې د توت ونې ته وختې. توت یې په خپله وخوړل او بنۍ یې تشه راوړه پشت ته یې ورکړه. پش خواشینی سو او د شرمش څخه یې ټول غاښونه وکښل او د جواري دانې یې پکښې ورکښېښولې. ورته ویې ویل چې د جنګ در وخته خوله مه خلاصوه. چې د جنګ ورځ سوه ټول حیوانان راټول سول او سره بوزه او لیوه د میدان په منځ کې ودرېدل. شرمش پر سرې بوزې راوځغستل او چې څنګه یې خوله خلاصه کړه د خولې څخه یې د جواري دانې راولوېدې او دغسې شرمنده ودرېدی. اوس نو د سرې بوزې وار و. سرې بوزې راوځغستل او په دواړو ښکرانو یې لیوه په نس کې ووالی. د لیوه نس خلاص سو او انګک بنګک ځینې راووتل. سره بوزه او 3 سره سیرلیان یې خوشحاله او په خندا خندا کور ته ولاړل.